په دې شپه باندې خاص کر کوشش کوئ په دې شپه باندې لیلۃ القدر کې دې شپه کوشش کوئ کم اعمال چې هغې باندې ثوابونه ډېر میلاویږي د هغې اهتمام کوئ 2 رکعات مونځ حدیث کې راغلی که نه چا چې 2 رکعات مونځ وکړو 100 آیاتونه پکې ولیکل 100 آیاتونه پکې ولوستل 100 آیاتونه کتب من القانتین دی ولا خلقونه ولیکلی شي چې کوم خلق قانتین دي الله ته عاجزي کوونکي دي نو چې تا 100 آیاتونه ولوستل ته به د قانتین نه ولیکلی شي او داسې دا لکه چې څه بره 83 سال تا 100 آیاتونه لوستلي 83 سال په خپله اندازه ولګوئ چا چې 1000 آیاتونه ولوستل کتب من المقنطرین دا به دا خلکونه ولیکلی شي چې کومو خزانې ځان له جمع کړې نو ته به دا خلکونه ولیکلی شي چې 83 سال تا خزانې جمع کړي څومره عظیم ثواب داري نور سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایره څومره د اسکار دی پای باندې چې غټ غټ ثوابونه ملاویږي په دې شپه باندې تکې د 3 کالو دو ذکر اسکار او ثواب ته ملاویږي یو سپاره دی ولوستل پکې د شپې یو سپاره 3 کال چې تا یو سپاره لوستلی په خپل اندازه ولګوي ځان مغافله کوي زمارونو لږ را بیدار شي څومره عظیم موقع ده چې موږ ته میلاو شوې ده په دې شپو کې یو سپاره تلولي 2 سپارې تلولي 3 کال ځان ته سوي وري او دا مې وي یاره جی زه خو ستړی کېږم ډېر زیات تراو کې هم بعضې خلک نه شریکي دا یاد ترې ګورې د لیلة القدر د هغې شروع د کوم ځای نه ده او اختتام یې په کوم ځای نه دی غروب الشمس ماښام چې نور پریوځي د دغه نه شروع کېږي حتی مطلع الفجر د سبا صادق د راختو پورې څومره غټ ټیم دی په دې کې چې ماښام منسوخ د جمع سو کې دام پکې داخل دی ماسوتن منسوخ د جمع سو کې دام پکې داخل دی تراویح چاوکل دام پکې داخل دی بدبخت سړی هغه دی چې په دې شپو کې د ماښام او د ماسوتن منځ بې جمع وکړي ځوانانو که نور زنینو تراویح کې خو شرکت کوئ که نه سپین ږیرو ته ویو خیر دی لږ تکلیف برداشت کوي که ته وی زه ستړی کېږم د مارڼو مخکې داسې یو مرحله را روانه سي اوږد ژوند را روان دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ابن ابي ملیکه وایي موږ یو پیر دا په خوا کې کېناستو نو په حتیم کې ناستي په کعبه کې خوا کې حتیم چې دی پای کې ناستي ویل موږ ته فقال ابکو موږ ته ویل ابن ابي ملیکه وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ویل ابکو وژاړئ فإن لم تجدوا بکاء فتباکو او که جړا دله نه درځي په زور وژاړئ وی ذکر لو تعلمون العلم کتاسو تی یقینی پتوے دا آخرت دا پتوے لصلی احدکم حتی ینکسر ظهرو کتاسو تا دا آخرت دا ورزی اگدوال معلومے تاسو که ویو تن منز کڑے و دمر اگد منز بے کلوے چملاوے ماتشیوے و کتاسو تا دا آخرت پتوے او بیویل ولبکا حتی ینقطع صوتو پتاسی کی بار سڑی جڑلی وے حتی چی آواز بے بنشے وے کہ تاسو تر آخر سخت معلومی ہوئی تاسو بدمر جڑلی وے چی آواز بم بنشے وے امام حاکم المستدرک کی بے استاد سیدہ روایت نقل کردے لہذا کلک شے زان مضبوط کئی آخری او نصیت دا تکوم دمارنو آخری نصیت پدی ورزو کی یہ رمضان کی ہم غیر در رمضان نام خو رمضان کی ہم منگ دی گرے سخیال خاص نہ ساتلے چې منگ دی خپل جبه کنټرول منگا عبادتونه کو تلاوتونه روجی ذکر اذکار صدقې او داغي سره جبه غلطی استعمالو جبه نه کنټرولو داغي پوجبانې دی کې نه منگ بل شاله ورکو بل شاته منگ لیګو دمارونو بس کین نور خپل جبه کنټرول کړي پر دې غیبتونه مکوئ د دې نه څه فایده ده نه تا ته فایده ده نه ستا اهل ته فایده ده او چا غیبت چې کیا ته نقصان هم نشي رسولی بلکې فایده بل چاله ته ورکوي زمانو خپل ځان باندې رحم وکړي خپل ځان باندې ترس وکړي لږ عبادت زه وکم تهجد زه وکم تلاوتونه زه وکم او بیا په غیبت باندې زه بل چا ته هغې ثواب لېږم عجیب غنتی حدیث امام حاکم المستدرک کی نام نقل کردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یرفع للرجل الصحیفہ یوم القیامت حتی یرا انہ ناجن
وای پورز د قیامت با یو سړی هغه ته خپل صحیفه خپل عمل نامه ورکړي شي خلک به دا خیال کوي چې کله د کامیاب شوی دی تلاوتونه دی روجي دی ذکر اذکار منځونه صدقې زکاتونه حجونه دار شی په کې لیکل شي یرا انه ناجن خیال بدا کوي خلک چې دغه کامیاب شو فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى حسنة لیکن کم غزیته چې د خلکو څخه شوه دی هغه زیاتی به پدې پسې ورپسې شي ورپسې بشي تر دې چې یو نه کې هم پاتې نشي یو نه کې به هم پاتې نشي ويزاد علی من سیئاتهم بلکې د چا چې دی بتونه کړی چا سره ظلم کړي مال ولا کړي دا غي ګناونه هم په باندې تبار شي لګدان باندې رحم کول پکار دی یو پیری نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ویل صحیح مسلم کی حدیث اتدرون من المفلس تاسو ته پته شته مفلس څوک دی هغه المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع مفلس من کې څوک دی چې نه درهم لري نه سامان لري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله انا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامه بالصلاه والصيام وزکاه مفلس غریب سړی په قیامت کې څوک دی چې قیامت کې د رب العالمین په مخ کې ودرېږي منځ ورسره روزه ورسره ده زکات ورسره ده نور نیک اعمال هم کړی دي ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا لیکن را بشری یو ته کنزل کړی دي په دیو باندې بدنامه لګولې ده واکل مال هذا دی باندې بال خړلې وسفك الدم هذا دی بل سړی وینه توی کړی ده وضرب هذا په دې بل باندې گزارم کړی دی وهله يم دی د چای غیبت کړی دی بچا باندې بهتانون لګوري دي فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی یو تبم د نیکی ورکول کی بل تبم نه کی ورکول کی بل تبم د نیکی ورکول کی فین فنیت حسناتو نیکی ختم شوی سړی سره ټول نیکی ختم شوی تشتور پادش وسبت کی قبل ان يقضى ما عليه نیکی ختم شوی او د حقونه نه دی ادا کړی د خلکو نو اخذ من خطاياهم دا خلکو د حقدارانو ګناونه پر واغستل شي فطرحت عليه اغه په د باندې بار کړی شي ثم طرح في النار بیا جهنم ته ورته شي زمارو ولې خپل ځان ستړی کوسي جبل کنټرول کوي لګ د خپل اخرت غم وکي لګ اخرت ته متوجي شي لګ خپل غوګه جون را پیات کوي اوګه سفر را پیات کوي چې تشتور بزول تمنګا هیڅ پر اثر نه یا بل پار زمینتونه کوم بل پار بخارین کوم بل پار خوارین ولی کوئی ځان باندې رحم وکي پر خپل بدن باندې لک شفقت وکي خپل نه کېنی بل شاله مور کوي لک کنټرول کوي ځان جب کنټرول کوي په دې مجالس کې دا غیبتونه پر دې مکه وي دا دروغ مو وي نور بس کوي نور د الله سره خپل تعلق قائم کوي مخکې ابتدا کې موږ حدیث ته ویلې رمضان کل راشی اسمان طرف نے اعلان کی یا باغی الخیر اقبل اے طلبکار دا خیر مخامخ شابس کا ویا باغی الشر امسک ابلیوا کی یا باغی الشر اقصر اے طلبکار دا شر بنشا بس کا نور دا اعلان کی یہ منگتر اللہ را طرف نا بس کا نور بنشا راشا اللہ سر خپل تعلق قائم کا غفلت جون بنور پریدو زمارو راشد الله سره دا به ان شاء الله رڼا والله نه سوال چې الله موږ توفیق راکړي چې دا لاس شپې منګه په هغه طریقه باندې ادا کو چې الله په زمونه خوشاله شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين